ټول مهمه دا ده چې نه چې تقریبا دا اکثره د امارت خلک دي عام مجاهدین په امارت کې ولاړ دي او که رئیسان صاحبان دي که ولسوال صاحبان دي هر څوک چې د دې راغلي دا ټوله مسؤلیتونه لري. زه یو ټکي ته اشاره کوم. موږ ته کې ګوره د امیرالمؤمنین حفظه الله رانیولې بیا رئیس الوزرا دی، بیا معاونین دي، بیا وزیران دي، بیا والي صاحبان دي، قمندان صاحبان دي، د استخباراتو رئیس صاحبان دي، حوزو والا ماموریتونه د ټولو پورې د سلسله را روان دي. هر چاته یو خپل مسؤلیت ورسپارل شوی دی او هر څوک په خپل مسؤلیت کې مسؤل دی. لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې دی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. دا د کور تر زنانې او ته کور تر خاوند پورې لا مسله رسېدلې ده چې هغه په خپل کور کې مسؤلین دي، پرېږده چې موږ ته مسؤلیتونه سپارل شوي دي. ښه لاره په دغه کې هغه مهمه لاره سړی تعقیب کړي چې کار هم ورته اسانه سي او خدای مکاینده دپاره په دې کې دنیوي او اخروي تاوان ورته پیښ نه سي، هغه به کمی. هغه ډېره واضحه لار ده په ډېر لرې نظم لکه علما کرام چې کوم دا خبره کوي چې مقصود په دې دنیا کې انسان دی، بیا په ټولو انسانانو کې انسان مقصود نه دی، مؤمنان مسلمانان دي، بیا په مسلمانانو کې په هغوی کې بیا عبادت هغه عبادت بیا ټول عبادت نه، عبادت د ویل کېږي سره په خپل وخت کې نه کېږي، هغه نه دی قبول، د قبول وړ نه دی. عبادت هغه عبادت چې په خپل چوکاټ په خپل وخت کې وي، په خپل وخت په خپل چوکاټ به کې بیا نه دی مقبول. هغه عبادت مقبول دی چې هغه خالص لله، خاص د الله لپاره. نو یوازینی د حل لاره دغه ده چې موږ تاسې نیت الله ته رضا لپاره وکړو. که کوچنی خدمت دی که لوی خدمت دی د خدای لپاره کوم پکې ولاړ یم، یو معاش که څوک راکوي دې دپاره نه یم راغلی که زه دا معاش د سبا نه ولاکه وکړم. معاش مې مطلب نه دی، مطلب یې د دې د خدای د خلکو د دغه مسلمانانو د دغه ضعیفانو د دې ځورېدلو خلکو خدمت مې هدف دی، په هغه کې یو امتیاز راکول کېږي چې دا خبره مطلب یې هغه نه دی، مطلب یې هغه خدمت دی. او دې خو ځکه شک نشته همدغه ټول خلک چې په امارت کې روان دي راوتلي د دغه خدمت لپاره دي. اول د دې امارت بنیاد چې شو شوی دي خو د مهاجرونو راوته چې په حجره کې د څه ګټه درلوده، کومه تنخواه یې په حجره کې راوتې، خو د همدې دپاره ته یې تنخواه نه درلوده، دغه دپاره راوتې چې د خلکو ته اسانتیا راولو، د خلکو خدمت وکړو، د خلکو تکالیف لرې کړو، دا سلسل پر دغه را روان دي. نو دا مې اسم متوجه کول ورونه چې په دې کې هر ځای چې یو څه کوو که یو ځای له ورځو که لږ بخت زیات کوو په زړه کې مې دا ګرځي چې یار د خدای لپاره به څه نور دغه هم وکړم د دې خلکو لپاره چې د مشکلات یې خلاص کړم. که څوک مشکل ولري یو د چاته یو اذیت شی وي به ماته انتظار کوي چې دا کار یې خلاص کړم ښه. او بل موږ تاسې چې دغه قربانۍ ورکړو چې د شهدای کرام ولای دي شهادتونه قبول کړي، دا شهادتونه یې ورکړي موږ ته هدف څه شو د اشغال ختمېدلو د اسلامي نظام راتګ. اسلامي نظام چې راغلی په اسلامي نظام چې راتګ اسلامي نظام سره خدا دې چې د هغه مال محفوظ وي، عرض محفوظ وي، د هغه ضرر ورته ونه رسي، چې اولاد یې محفوظ وي، هغه ته څوک ضرر ونه رسي، خو هدف ځینې دغه دی. نو اسلامي نظام خدا غوښتي دی